أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټ ویلکم بیک ټو د هاشر اکیډمی په نننی لیکچر کې به مونږ د فرست ایئر د بایولوژي د چپټر نمبر 2 کړو بایولوژیکل مالیکول یو بل ټاپک دغه ایکسپلینیشن کوو د دې ټاپک نوم دی زموږ سره نیوکلیک ایسډ وسی شو نیوکلیک ایسډ په دې لیکچر کې مونږ خبره کوو چې نیوکلیک ایسډ مونږ وایي څه او د دې د کمپوننټس په باره کې خبره کوو چې د نیوکلیک ایسډ جوړ څه نه دی او دا کم چې د دې مانومرز دي د مانومر پر در بیا د کم کمپوننټس نه جوړ دی په دې لیکچر کې د دې په باره کې خبره کوو صحیح شو اوله خبره خدا د کفرس کومګه د نیوکلیک ایسډ د نوم ته وګورو کنه نو دا موږ سنسا انفارمیشن راکړي نیوکلیک مینز نیوکلیس او ایسډ خو تاسو په کیمستري کې لړې ولې چې دغه ایسډک پراپرټیز صحیح شو نو د دې ډیفینیشن موږ دا څه کوو لفظي مطلب د دې دا څه دی کنه چې هر هغه مایکرو مالیکولز چې هغه په نیوکلیس کې مونږ کېږي او دغه ایسډک پراپرټیز دا چې مایکرو مالیکولز چې دغه صحیح یو خو هغه په نیوکلیس کې مونږ کېږي او بل د دې پراپرټیز هغه ایسډ کې نو دې قسم مایکرو مالیکول ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي نیوکلیک ایسډ دې ته ویل کېږي صحیح شو دا خو د دې لفظي مطلب شو بل البته تاسو کوم چې د فرست ایئر کورس ته په دې کې د هیستوري خبره نه ده کړې خو د دې هیستوري هم سره ډېره زیاته انټرسټینګ ده یو ساینټسټ و دغه نوم فریډریک میشر دغه نوم صحیح شو هغه داسې چل وکړو چې هغه ورډ بلډ سیل هغه سټډي کولو نو د دې ورډ بلډ سیلز موږ ته پته چې ورډ بلډ سیل کو نیوکلیس نو د دې ورډ بلډ سیل په نیوکلیس کې دا یو مایکرو مالیکول ولیدو مطلب یو کمپاوند ولیدو دا کمپاوند چې کله د ساینټسټو سټډي کوو نو د دې پراپرټیزو د کاربوهایډریټس نه د فیټس نه او د پروټین نه بدلې وي یو خبره ده او بل خبر دا چې په دې کمپاوند کې فاسفیټ مونږ کېدو فاسفیټ ریچ کمپاوندز دا صحیح شو نو دې فریډریک میشر دې کمپاوندز ته یا دې مایکرو مالیکول ته سوې د یو نومور کو د نیوکلینو د سنمي ورکو د نیوکلینو صحیح شو بیا هم په سیم ټایم باندې دا چې کوم نیوکلینو د سنه د سپم سیل نه د سکو دای آیسولیټ کو صحیح شو د دې پراپرټیز به هغه یو شان دی او بیا چې کله په دې نیوکلین باندې سټډي شروع شو د سټډي کوو نو د دې پراپرټیز به هغه ایسډک وي هغه سوي هغه ایسډک وي نو یو خدا کمپاوند د نیوکلیس نه آیسولیټ کو یو خبره وا نیوکلین وته وي بل د دې نیوکلین چې کوم پراپرټیز وي هغه ایسډک وي نو په دې وجه باندې د مایکرو مالیکول د سن ورکو د نیوکلیک ایسډ نوم ورکو صحیح شو دا شارټ غون کې د دې هیستوري وا دا غي په ورکه د ما انفارمیشن درته صحیح شو خجی نو زموږ څه وایو مایکرو مالیکولز صحیح شو present in the nucleus and possess acidic properties are called nucleic acid دا خبره الډی موږ کله چې دا د دې لفظي مطلب دی چې هغه مایکرو مالیکول په نیوکلیس کې مونږ کېږي او د دې پراپرټیز هغه ایسډ کې نو دې قسم مایکرو مالیکول ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي نیوکلیک ایسډ دې ته ویل کېږي صحیح شو نو د هیستوري په باره کې د لما انفارمیشن درلو هغه د ځان سره یا ساتي صحیح شو بل خبره دا ده کنه چې نیوکلیک ایسډ زموږ سره دوه قسمه دي نیوکلیک ایسډ زموږ سره دوه قسمه دي صحیح شو یو ته موږ سوایو یو ته ویل کېږي ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ کوم چې شارټ کټ نوم د دې هغه ته موږ سوایو ډي ان اے او یو ته وایو رایبو نیوکلیک ایسډ شارټ کټ وته موږ سوایو ار ان اے نو مطلب موږ دا څه ول شو چې د نیوکلیک ایسډ ټو ټایپس دي یو ته موږ ډي ان اے وایو او بل ته موږ سوایو بل ته موږ ار ان اے وایو صحیح شو دا سره د نیوکلیک ایسډ د دوه ټایپس دي او د دې پراپرټیز څنګه چې موږ نیوکلیک ایسډ په شان دي نو ځکه موږ وایو چې د نیوکلیک ایسډ دا دوه ټایپس دي صحیح شو بل موږ دا خبرو کړو چې نیوکلیک ایسډ زموږ سره سره د دوه قسم دي یو ته موږ ډي ان اے وایو ډي ان اے مطلب دی ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ بل ته موږ سوایو ار ان اے مینز رایبو نیوکلیک ایسډ صحیح شو نیوکلیک ایسډ دوه ټایپس دي یو ته موږ ډي ان اے وایو ډي ان اے مینز ډي اکسي رایبو نیوکلیک ایسډ بل ته موږ ار ان اے وایو ار ان اے مینز رایبو نیوکلیک ایسډ دا د نیوکلیک ایسډ دا دوه ټایپس دي صحیح شو بل خبره دا ده کنه چې اوس مونږ د دې د مانومرز په باره کې خبره کوو چې دا نیوکلیک ایسډ کوم چې ډي ان اے دی او ار ان اے دی دا زموږ سره د کم بلډینګ بلاکس نه دا جوړ دي مطلب د کم مانومرز نه دا جوړېږي نو خبره یا ساتئ each nucleic acid is composed of small units یعنی monomers called nucleotides دا ډي ان اے او ار ان اے چې د کم مانومرز نه یا د کم بلډینګ بلاکس نه جوړ دي دغه بلډینګ بلاکس ته موږ سوایو دې ته ویل کېږي نیوکلیوټایډز دې ته ویل کېږي صحیح شو که فرض که موږ لږ بیک ګراوند نالج خپل وګورو که نه نو کاربوهایډریټ د څه نه جوړ دي هغه د مانومر نه جوړ دي چې هغې ته موږ سوایو مانوسکرایډز یا ګلوکوز ته موږ صحیح شو پروټینز مایکرو مالیکول دي دا د کم مانومر نه یا د کم بلډینګ بلاکس نه جوړ دي هغې ته موږ امینو ایسډ
کوم چې زموږ سره فیټس دي فیټ رسنه جوړ دي هغه جوړ دي د ګلیسرول او فیټي اسید نه جوړ دي خو که موږ د نیوکلیک اسید خبرو کوو نو نیوکلیک اسید رسنه جوړ دي هغه د سمال یونټس یوز چې هغه ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي نیوکلیوټایډز هغې ته ویل کېږي څه ته ویل کېږي نیوکلیوټایډ دې ته ویل کېږي شو اوس که موږ د نیوکلیوټایډ خبرو کوو که نه نیوکلیوټایډ هیز مینلی 3 کمپوننټس و که موږ د نیوکلیوټایډ خبرو کوو که نه نیوکلیوټایډ فردر د 3 کمپوننټس نه جوړ دی شو اولنی چې کوم کمپوننټ هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي فاسفیټ ګروپ بل ته ویل کېږي پینټوز شوګر او دریم چې کوم کمپوننټ هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي نایټروجینیس بیسز هغې ته ویل کېږي نو فاسفیټ ګروپ پینټوز شوګر او نایټروجینیس بیسز دا درې ونه چې کله رایوځي شي نو د دې نه څه جوړېږي د دې نه نیوکلیوټایډ جوړېږي او چې کله د نیوکلیوټایډ راوځي کېږي د دې نه بیا څه جوړېږي ظاهره خبره ده د دې نه نیوکلیک اسید یعنې ار ان اے او ډي ان اے د دې نه جوړېږي و د دې لږ د سټرکچر په باره کې خبره کوو چې فاسفیټ موږ څه ته وایو د دې سټرکچر څنګه دی بیا پینټوز شوګر په دې کې کم کم ټایپس دي کم په ډي ان اے کې مونږ کېږي کم په ار ان اے کې مونږ کېږي بیا د نایټروجینیس بیس خبره کوو چې د دې کم کم ټایپس دي او کم په ډي ان اے کې مونږ کېږي او کم په ار ان اے کې مونږ کېږي صحیح شو ناول خبر خو دا ده فاسفیټ ګروپ د دې چې کوم فارموله ده هغه موږ داسې لیکو دا د دې سره دا د دې فارموله ده صحیح شو او د دې چې کوم سټرکچر دی نو هغه په دې طریقه باندې صحیح شو فاسفورس پر ډبل بانډ باندې اکسیجن سره اټیچ شوی دی صحیح شو او نور چې کوم دی کنه درې اکسیجن سره دی فاسفورس سنگل بانډ جوړ کړی دی پر اکسیجن باندې سره په دې باندې نیگیټیو چارج دی اوس په دې باندې نیگیټیو چارج ولې دی په اصل کې دا راغلی دی د څه نه د فاسفوریک اسید نه دا راغلی دی د H3 CO4 نه دا راغلی دی صحیح شو نو چې کله مونږ د دې نه دا درې هایډروجن څه کوو دا دې مونږ لرو دا دې مونږ څه کوو دا دې مونږ لرو کوو نو دلته کې په دې باندې به چارج سره راځي -3 په دې باندې راځي صحیح شو نو -3 په ولې ځکه د دې نه مونږ درې هایډروجن څه کړي دي هغه مونږ د دې نه ریموو کړي دي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته ویل کېږي فاسفیټ او د دې سره یو خبره یې ساتئ دلته کې په فاسفیټ باندې نیګیټیو چارج دی په فاسفیټ باندې نیگیټیو چارج دی نو د دې فاسفیټ د نیگیټیو چارج د راسه په ار ان اے او په ډي ان اے باندې نیگیټیو چارج دی دا خبره یې ساتئ په فاسفیټ باندې نیگیټیو چارج دی نو د دې فاسفیټ ګروپ ته لاسه په ار ان اے باندې هم نیگیټیو چارج دی او په ډي ان اے باندې هم نیگیټیو چارج دی دا خبره امپورټنټه ده د ځان سره یاد ساتئ صحیح شو دا زموږ سره فاسفیټ ګروپ بله خبره یې ساتئ چې فاسفیټ ګروپ دا کامن دی پچا کې پر ډي ان اے او ار ان اے کې سره دا کامن دی مطلب د دې چې کوم سټرکچر دی دا پر ډي ان اے او پر ار ان اے کې سره دا یو شان دی دا زموږ سره سره کامن دی پر ډي ان اے او پر ار ان اے کې مطلب د دې سټرکچر چې کوم دی نو هغه نه چینج کیږي پر ډي ان اے کې چې څنګه دی هغه مقشان پر ار ان اے کې دی یا پر ار ان اے کې چې څنګه دی مقشان پر ډي ان اے کې دی د دې سټرکچر هغه نه چینج کیږي صحیح شو دا زموږ سره سو فاسفیټ ګروپ دویم چې کوم کمپوننټ هغه ته موږ څه وایو پینټوز شوګر هغه ته ولګي صحیح شو نو که فرض که تاسو د کاربوهایډریټ هغه لیکچر نه کتلی نو مهرباني وکړئ تاسو هغه لیکچر څه کوي هغه تاسو وګورئ پای کې موږ کاربوهایډریټس ویلو او بیا پای کې موږ د کاربوهایډریټ کلاسز کړي او په هغې کې بیا خاص کر څو مانوسکرایډ والا نو مانوسکرایډ کې موږ دا خبره کړې وه چې مانوسکرایډ دا زموږ سره هغه کاربوهایډریټ چې په دې کې د 3 نه واخله د 6 پورې کاربن څه کېږي هغه موندې کېږي صحیح شو نو په اصل کې دا پینټوز شوګر چې کوم دی نو دا زموږ سره په اصل کې مانوسکرایډ دی کاربوهایډریټ په کاربوهایډریټ کوم یو کلاس سره تعلق ساتي د مانوسکرایډ سره په دې کې کاربني څو دي نو کاربني که فرض کوم د دې نوم ته وګورو که نه په دې کې څه راغلی دی په دې کې راغلی دی پینټو او د پینټ مطلب سره 5 د پینټ مطلب سره 5 د دې مطلب دی صحیح مطلب دا زموږ سره هغه شوګر دی هغه کاربوهایډریټ شوګر دی چې دا سره دا یو مانوسکرایډ دی ځکه په اخر کې د دې سره راغلی دی او اس او راغلی دی په اخر کې او کاربن په دې کې څو دي 15 دي کاربوهایډریټ د مانوسکرایډ سره تعلق ساتي او کاربن پکې څو دي کاربن پکې دي 15 صحیح شو نو دا سره د زموږ سره دی موږ پینټوز شوګر وایو نو دلته کې دې خبر موږ لیکلې ده چې مانوسکرایډ دی دا شوګر دی او په دې کې زموږ سره 100 کاربن دي په دې کې 5 کاربنز دي په دې کې زموږ سره 5 کاربن دي صحیح شو خجبل خبره ساتي پینټوز شوګر مې به پینټوز شوګر زموږ سره دوه قسمه دي ځکه نیوکلیک اسید زموږ سره دوه قسمه دي نو نیوکلیک اسید دا دواړه د یو بل نه ډفرنټ یو پس باندې په دې کې اولنی ریجن چې کوم دی نو هغه سره هغه د پینټوز شوګر دی صحیح شو دا پینټوز شوګر زموږ سره دوه قسمه دی یو ته موږ څه وایو یو ته ویل کېږي ریبو شوګر او بل ته څه ویل کېږي ډي اکسي ریبو شوګر دی ته ویل کېږي صحیح اوس په دې دواړو کې فرق سره خبره یې ساده کاربن په دواړو کې 15 دي کاربن په دواړو کې 15 دي کاربن نه بدلېږي په دې کې صحیح شو خو خبره پدې کې دا ده کنه کوم د دې سټرکچر وګورو کنه د دې سټرکچر موږ په دې طریقه باندې راکوو شو کاربن دلته کې د زموږ سره اکسیجن د دلته کې اکسیجن د کاربن نمبر 1 دی شو
2 3 4 او دا څه شو 5 شو دغه څنګه دلته کې 1 2 3 4 او څه شو 5 شو او دا زموږ سره اکسیجن دی په دې کې دا ډیفرنس په کوم ځای کې راځي دا کاربن نمبر 2 نه دی ځکه دا موږ په بدل مارکر باندې څه کړی منشن کړی چې دا خبر تاسو ته دی صحیح شو که فرض کا په پینټو شوګر کې په کاربن نمبر 2 باندې سو او ایچ ګروپ زم سره موجود او هایدرو اکسل ګروپ زم سره موجود نو دغه شوګر ته بیا څه ولې کېږي دې ته بیا ولې کېږي ریبو شوګر دې ته بیا څه ولې کېږي ریبو شوګر په کاربن نمبر 2 باندې چې کله او ایچ ګروپ نو دغه شوګر ته موږ څه وایو بیا دغه ته ولې کېږي رایبو شوګر سو ته ولې کېږي رایبو شوګر وایي ته ولې کېږي او خبره یې ساتي د رایبو شوګر زموږ سره په کوم ځای کې مونږ کېږي د مونږ کېږي په آر ان اے کې په آر ان اے کې زموږ سره کوم شوګر رایبو شوګر دا خبره یې ساتي صحیح شو خو که فرض کا زموږ سره پکې د کاربن نمبر 2 باندې د هایدرو اکسل ګروپ په ځای باندې صرف هایدروجن موجود و مطلب دلته کې اکسیجن نه و دلته کې څه اکسیجن او دلته کې او ایچ ګروپ ته دلته کې صرف ایچ ګروپ ته مطلب دلته کې اوس اکسیجن سره هغه ابسنټ نو دی شوګر ته بیا موږ څه وایو دې ته ولې کېږي بیا ډي اکسي رایبو شوګر دې ته بیا ولې کېږي ډي اکسي رایبو شوګر دې ته بیا ولې کېږي شو خبره سره ډي اکسي رایبو شوګر زموږ سره په کوم ځای کې دی په ډي ان اے کې نو ځکه دلته کې دا ټکی راغلی دی چې ډي ان اے ته موږ څه وایو ډي اکسي رایبو مطلب په دې کې چې کوم شوګر دی نو هغه سره هغه ډي اکسي رایبو شوګر دی صحیح شو او ار ان اے ته موږ څه وایو رایبو نیوکلیک اسید نو دلته کې د رایبو ټکی راغلی د رایبو مطلب دا دی چې دلته کې په دې کې رایبو شوګر موجود دی صحیح شو نو دا خبره یې ساتئ چې کله په کاربن نمبر 2 باندې او ایچ ګروپ او رایبو شوګر چې کله په کاربن نمبر 2 باندې صرف هایدروجن او اکسیجن میسنګ نو دې ته بیا موږ څه وایو دې ته ولې کېږي ډي اکسي رایبو شوګر صحیح شو نو که په ار ان اے په ډي ان اے کې ډیفرنس خبر راغلی نو اولنې ډیفرنس په دې کې دا دی چې په ار ان اے کې زموږ سره رایبو شوګر مونږ کېږي او په ډي ان اے کې زموږ سره ډي اکسي رایبو شوګر څه کېږي دا مونږ کېږي نور هم ډیفرنس شته هغه به وایو بیا صحیح شو خو یو ډیفرنس په دې ډوانو کې دا یا ساتي چې په ار ان اے کې رایبو شوګر په ډي ان اے کې ډي اکسي رایبو شوګر مونږ څه ته وایو په کاربن نمبر 2 باندې او ایچ ګروپ ډي اکسي رایبو شوګر په کاربن نمبر 2 باندې ایچ ګروپ دا سره د دې ډیفرنس دی او دا سره سټرکچر موږ د دې په دې طریقه باندې راکوو صحیح شو خدي دا زموږ سره شو فاسفیټ او زموږ سره شو پینټو شوګر کې موږ رایبوز د ډي اکسي رایبوز خبر وکړه رایبوز په ار ان اے کې او ډي اکسي رایبوز په ډي ان اے کې صحیح شو اوس لا راځو په دې کې چې کوم اخرنی کمپوننټ هغه ته موږ سوایو نایټروجینیس بیسز ته ولګي صحیح شو نایټروجینیس بیس مطلب څه پدې کې نایټروجینی پدې کې صحیح پدې کې نایټروجینی صحیح شو نو خبره ساته نایټروجینیس بیسز هم سره دوه قسم دي نایټروجینس بیسز زموږ سره دوه قسم دي صحیح شو یو د څه ویل کېږي نایټروجینس بیسز آر ټو ټایپس یو ته څه ویل کېږي یو ته ویل کېږي پیورین بیسز او بل ته څه ویل کېږي بل ته ویل کېږي پیرمیډین بیسز بل ته څه ویل کېږي پیرمیډین بیسز دي ته ویل کېږي صحیح شو پیورین مطلب سره چې د دې چې کوم سټرکچر دی په هغې کې دوه رنګان موجود دي د دې په سټرکچر کې څه موجود دي دوه رنګان په دې کې موجود دي صحیح شو او د دې چې کوم سټرکچر دی په دې کې زموږ سره څه دا د څه نه جوړ دی دا سنګل رنګ سټرکچر دی صحیح شو اوس کوم چې زموږ سره پیورین دی د هغې اګزامپل څه کېدی شي زموږ سره یو ته موږ وایو اډنین او بل ته موږ څه وایو ګوانین یو ته ویل کېږي اډنین او بل ته څه ویل کېږي ګوانین کوم د دې سټرکچر ته وګورو که نه د اډنین دا سټرکچر دی نو زموږ سره یو رنګ سره هغه دا یو دی او یو رنګ زموږ سره هغه دا یو دی نو ډبل رنګ سټرکچر دی که نه او دا نایټروجن پکې موږ په ریډ مارکر باندې ځکه مینشن کړي چې تاسو ته پته ولګي چې نایټروجن یې په دې کې په کم ځای باندې څه دي دا موجود دي صحیح شو دغه شان که موږ د بل ته وګورو ګوانین نو د ګوانین سټرکچر هم ډبل رنګ دی او دا نایټروجن موږ په دې طریقه باندې څه کړي دي دا موږ مینشن کړي صحیح شو نو دا زموږ سره اډنین دی او دا زموږ سره ګوانین دی اډنین موږ په کیپیټل ا باندې ریپرزینټ کوو او ګوانین موږ په کیپیټل جی باندې ریپرزینټ کوو صحیح شو نو زموږ سره هغه نایټروجنس بیسز چې هغه زموږ سره هغه ډبل رنګ سټرکچر دی هغې چې د هغې سټرکچر څه هغه ډبل رنګ دی هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي پیورین بیسز د پیورین بیسز اګزامپل څه دي زموږ سره یو ته موږ وایو اډنین او بل ته موږ څه وایو ګوانین هغې ته ویل کېږي صحیح شو پیرمیډین بیسز یو ته د دې چې کوم سټرکچر دی خو سنګل رنګ دی او بل په دې کې څه راځي په دې کې درې راځي خبره یې ساتئ یو ته موږ څه وایو تایمین بل ته ویل کېږي سایټوسین او بل ته څه ویل کېږي یوراسیل خو خبره یې ساتئ یوراسیل صرف او صرف زموږ سره په آر ان اے کې یوراسیل صرف او صرف زموږ سره په کوم ځای کې په آر ان اے کې صحیح شو اوس دا مطلب دا څنګه جوړیږي نو په اصل کې دا جوړیږي د څه نه د تایمین نه په اصل کې جوړیږي او تایمین نه څنګه جوړیږي د دې سټرکچر لیول وایي صحیح شو کوم د دې سټرکچر ته وګورو که نه دا زموږ سره د تایمین دی صحیح شو که موږ دلته کې وګورو که نه که فرض که موږ نمبرینګ د دې سایډه وکړو د دې سایډه
کله دې سره کو نو دا په کم یو کاربن باندې راځي په کاربن نمبر 6 باندې راځي او که په دې پوزیشن نمبر شروع کو نو دا په کاربن نمبر 1 باندې راځي نو که فرض کړه دلته کې سوزم سره دلته کې و میتایل ګروپ CH3 ګروپ دلته کې موجود وو نو دې ته موږ سوال بیا دې ته ویل کېږي تایمین دې ته سوال کېږي تایمین خو که فرض کړه دې نه موږ دا CH3 ګروپ څخه دا موږ لرو نو د دې سټرکچر نمبر څه جوړ شي د دې نه بیا دا جوړ کېږي دونه ډیفرنس پکې نشته ام اقاده سي شو دلته کې صرف څه خبره ده دلته کې صرف CH3 دی دلته کې CH3 نشته په کاربن نمبر 1 باندې صحیح شو نو که فرض کړه دلته کې CH3 موجود نو هغه ته تایمین ویل کېږي او دلته کې CH3 نو هغه ته بیا څه ویل کېږي یوراسیل نو په اصل کې د یوراسیل چې جوړیږي دا په اصل کې د تایمین نه جوړیږي په کم انزیم په مدد سره یو انزیم د هغې نوم د ډي میتایلیزو یو انزیم د دې په مدد سره څه کېږي چې کله دا انزیم د دې تایمین نه دا میتایل ګروپ لري نو د دې تایمین نه څه جوړ شي د دې نه جوړ شي یوراسیل او یوراسیل زموږ سره صرف او صرف په RNA کې موندل کېږي او دا یو بیس چې کوم دی نو دا زموږ سره د سایټوسین دی صحیح شو دا زموږ سره د سایټوسین دی صحیح شو نو تایمین موږ ریپرزینټ کوو په څه باندې په کیپیټل ټي باندې سایټوسین په کیپیټل سی باندې او کوم چې زموږ سره یوراسیل هغه په کیپیټل یو باندې ریپرزینټ کېږي صحیح شو نو دا زموږ سره د نایټروجنس بیس خبر موږ چې نایټروجن بیس زموږ سره دوه قسم دي یو ته موږ پیورین وایو د پیورین چې کوم سټرکچر دی هغه ډبل رینګ دی یو ایگزامپل سری اډنین او ګوانین او دا سری د سټرکچر دی صحیح شو بل ته موږ پیرمیډین بیس وایو پیرمیډین بیس چې کوم سټرکچر دی هغه سنگل رینګ دی او د ایگزامپل زموږ سره سری هغه درې دي او دا سری د سټرکچر دی صحیح شو بل خبره دا چې اوس بیسونه کوم شمار کو نو هغه څونه راځي هغه ټوټل 5 راځي لکه 200 شو 2 فیورین شو او 300 شو 3 پیرمیډین شو نو ټوټل څونه راځي ټوټل 15 راځي صحیح شو او کومګه نیوکلیک اسید او نیوکلیک اسید زموږ سره دوه دي نو اوس دا د څنګه مطلب د دې پیرینګ په کوم طریقه باندې کیږي او دا کم ټایپه په DNA کې مونږ کې کم په RNA کې مونږ کېږي لکه په دې خبره باندې پوهه کې شو خبره یې ساتي په RNA او په DNA په دوانو کې زموږ سره سلور بیسونه دي په دې دوانو کې سری په دې دوانو کې زموږ سره سلور بیسونه دي صحیح شو په لول په DNA کې خبره کوو په DNA کې چې کوم اولنې بیس هغه ته موږ سوایو اډینینو بل پسې د ګوانینو بل زموږ سره سایټوسین دی اول ته موږ سوایو تایمین صحیح شو کومه شارټ کټ لیکو نو موږ داسې لیکو چې A G C او T په دې طریقه باندې لیکو دا سلور بیسونه په کوم ځای کې مونږ کېږي دا مونږ کېږي په DNA کې په کوم ځای کې مونږ کېږي په DNA کې مونږ کېږي A G C T A G C T دا مونږ کېږي په DNA کې صحیح شو خو کوم کا RNA ته ګورو کنه نو په RNA کې اډینین ګوانین او سایټوسین اډینین ګوانین سایټوسین اډینین ګوانین سایټوسین دا درې وړ چې کوم دي کنه دا په دوانو کې کامن دي دا په دوانو کې څه دي دا کامن دي صحیح شو خو ډیفرنس پدې کې په کوم ځای کې راځي په DNA کې دلته کې سلورم چې کوم بیس هغه ته موږ تایمین وایو او په RNA کې چې کوم دا سلورم نمبر بیس دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي یوراسیل نو ځکه سره دا خبره یې ساتي چې دا په RNA کې د تایمین په ځای باندې مونږ کېږي دا په RNA کې د تایمین په ځای باندې څه کېږي دا مونږ کېږي صحیح شو نو دا درې بیسونه د خو په دوانو کې کامن دي خو په DNA کې سره په DNA کې تایمین بیس دی او په RNA کې سره په RNA کې یوراسیل بیس دی صحیح شو نو یو ډیفرنس موږ دلته کې په دې کې چې په RNA کې زموږ سره رایبو شوګر دی په DNA کې زموږ سره ډیاکسیرایبو شوګر دی بل ډیفرنس په دې کې دا راځي کنه چې په DNA کې زموږ سره تایمین بیس دی او په RNA کې زموږ سره کم یو بیس دی د تایمین په ځای باندې په دې کې سره یوراسیل نو دا څه شو د دوه ډیفرنس دا یا ساتي د زموږ سره شو نو کومه دا داسې ولیکو چې دلته کې څه سره A G C دا خو کامن دی خو دلته کې T دی نو دلته کې د T په ځای باندې سره شي یورا شي دا زموږ سره پاسه کې مونږ کېږي AGCU دا مونږ کېږي په RNA کې دا مونږ کېږي په کوم ځای کې دا مونږ کېږي دا مونږ کېږي په RNA کې خبره کلیئر ده نو دا زموږ سره شو دا زموږ سره د نایټروجنس بیس خبره شو چې د ټایپس کوم دي د سټرکچر څنګه دي او په DNA کې کوم مونږ کېږي په RNA کې کوم مونږ کېږي څه شو اوس خبر یا ساتي دا نایټروجنس بیس دی بل سره بس جوړي دی بل سره دا باند جوړي دی بل سره بس جوړي باند به جوړي او کوم یو باند به جوړي دا به جوړي هایدروجن باندزو دا به کوم باند جوړي دا به هایدروجن باند جوړي اوس کوم بیسونه به کوم سو باندونه دا به دا کریسپونډینګ بیس سره سره دا جوړي نو خبر یا ساتي چې سایټوسین به همیشه لپاره باند جوړي د سره د ګوانین سره سایټوسین به همیشه لپاره باند جوړي د چا سره د ګوانین سره او سو هایدروجن سو باندونه به جوړي خبره سره 3 هایدروجن باند به جوړي 3 هایدروجن باند به جوړي شو او که اډنین د تایمین سره باند جوړي او که اډنین د یوراسیل سره باند جوړي نو خبره سره د وسونو جوړي دا به جوړي شي نو خبره اسانه شو
د سایټوسین او د ګوانین په منځ کې به صحیح د دې په منځ کې به 3 هایدروجن بانډز وي او د اډینین او د تایمین په منځ کې او یا د اډینین او د یوراسیل په منځ کې به صحیح د دې په منځ کې به 2 هایدروجن بانډز ډبل بنوي ټریپل او ډبل بنوي څه شو د 3 خبر پکوي او د 2 یا د 2 او د 3 خبر پکوي نو سی او د دې په منځ کې به 3 هایدروجن بانډز او د ا او د ټي په منځ کې او یا د ا او د یو په منځ کې به صحیح د دې په منځ کې به 2 هایدروجن بانډز کېږي دا مونږ کېږي څه شو البته دا خبره د ډي ان ا په سټرکچر کې بیا کوو چې دا 3 بانډونه او دا 2 بانډونه دا په کومه طریقه باندې جوړې شي شو نو په دې لیکچر کې موږ د څه خبره وکړه لاول موږ د نیوکلیک اسید د انټروډکشن خبره وکړه د دې د ټایپس په اړه کې بیا موږ چې دا د کم مطلب د دې مانومرز یا د دې چې کم بلډینګ بلاکس هغه سری بیا د نیوکلیوټاید موږ کمپوننټس وي او هر یو کمپوننټ بیا موږ خبر ډیټیل سره وي چې په ډي ان ا کې کوم کېږي او په ار ان ا کې کوم کېږي څه شو نو د دې پورې دا لیکچر ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې بیا موږ دا خبره کوو چې د نیوکلیوټاید زموږ سره په سیل کې په کم فارم کې سکیږي دا ایگزیست کیږي صحیح شو نو یا خدا مونږ کېږي د مانو نیوکلیوټاید په شکل کې یا د ډای نیوکلیوټاید په شکل کې او یا د پالی نیوکلیوټاید په شکل کې سکیږي دا مونږ کېږي نو زموږ نیکسټ لیکچر به د دغه باره کې صحیح شو ثانک یو سو مچ ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې بیا د نیو ټاپک سره ملاقات کوو